لنډه کیسه مسافري ډیره دردناکه کیسه. پلار یې اړیکه ونیوله. مور او د کور ټول غړي ورسره وغږېدل. وار یې د کوچنۍ لور شو. پلار لور کوي څنګه یې؟ لور یې پلار ته ولې نه راځې؟ چا خفه کړی؟ پوهېږې پلاره ته چې تللی مور مې هم تللې ده، هغه هم نه راځي. نیکه مې وویل ستا پلار راځي، خو هغه هم دروغ وویل. ته مې نیکه خفه کړی. کوچنۍ لور یې په کوچني مړوند خپلې لکه ملغلرې اوښکې وچې کړې. پلار ته یې په ساړه سینه وویل پلاره مور مې مړه شوه. هغه نشته، هغه یې یوې لوی کندې ته واچول او احمد کاکا ورباندې خاورې واړولې. ما چې هر څومره ورته وویل چې مه کوه کاکا، خو کاکا ظالم وروسته ورباندې یوه لویه تبۍ هم کېښوده چې مور مې راجیګه نه شي. خیر دی پلار جانه ته راشه، زه یوازې یم او هر وخت ژاړم. خیر دی پلاره. مور مې بېګا په خوب لیده. راته یې وویل چې پلار دې مور مې بېګا په خوب لیده چې راته یې وویل چې پلار دې وایي چې هغه راځي، خو ته راشه. خیر دی پلاره. پلار یې چې د لورکۍ خبره او ژړا واورېده، یو ناڅاپه یې ویډیو کال بند او نارې یې پیل کړې. په ځان پوه نه شو. موټر یې له کنټروله ووت، چپه شو او مړ شو. د لورکۍ په دې ارمان یې هم خاورې واوښتې. مسافري ملګرو که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او نور ملګرو سره شریکه کړئ. مننه، ښاد شئ.